الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتم فصل دا د حرکاتو د ادا کولو بحث دا. د حرکاتو په ارتباط باندې زمونږ استاسو ذهن ته مخکې څه خبره غورځېدلې ده او هغه دا چې حرکات چې ادا کیږي زبر یا فتحه په خلاصه خوله سره او زیر لاندې طرف ته مایله کېدلو سره او پیش ادا کیږي د دواړو شونډو د راغونډېدو سره. که چیرته په فتحه کې لاندې طرف ته میلان او په شونډو کې ګولوالی راغی نو فتحه به غلطه حسابیږي، او که په کسره کې انخفاض نه و یا لاندې طرف ته میلان نه و او انضمام شفتین پکې راغی نو کسره به هم غلطه وي. او که چیرې پیش وي او پیش کې په انضمام د شفتینو نه وي، یعنې شفتینو راغونډېدل پکې نه وي یا پکې چې ډېر مثلا انخفاض پکې را داخل شي، په دغه صورت کې به دا هم څنګه ګڼل کېږي؟ غلط ګڼل کېږي. نو دا ډېر پیچلې خبره پکې نه ده، خو صرف خبره هم دا ده چې فتحه چې هر ځای کې لوستل کېږي باید خوله خلاصه وي او آواز پرانستی راووځي، او د زیر په صورت کې باید شونډې لاندې طرف ته لږې مایلې شي، او د پیش د ادا کولو په صورت کې باید شونډې راووځي. د ادا کولو کیفیت ده. او بل هم دا خبره من کړې وه چې فتحه همیشه مفخم وي، کسره او ضمه همیشه باریک وي. دا خبره هم من کړې وه. دې کې انشاءالله همدغه خبرو ته راځي. د کتاب عبارت لولو، د کتاب عبارت په ضمن کې، یعنې دا د درس خلاصه و په حرکاتو په ارتباط باندې. که دې کې څه نوې خبره پکې راغله نو مل د عبارت کې بیا تشریح کوو. وایي فتحه د خولې او آواز په خلاصولو، کسره د خولې او آواز په ټیټولو، او ضمه د انضمام شفتینو په واسطه ښکاره کیږي. زبر څنګه ښکاره کیږي؟ په خلاصه خوله. زیر څنګه ښکاره کیږي؟ آواز په ټیټوالی، لاندې طرف ته مایله کیږي. او پیش څنګه؟ انضمام د شفتینو، یعنې د شونډې په راغونډولو سره. که په یو ځای کې ته پیش وایې، تلفظ د پیش کوې، ته په خپله پرې پوهېږي چې زه پیش وایم، خو ستا جانب مقابل دا نشي درک کولی. ځکه نشي درک کولی چې ستا شونډې ورباندې نه راغونډېږي. نو پیش کې به څنګه شي؟ د شونډو په راغونډولو سره یا راګول کولو سره باید د پیش وجود ښکاره شي. که نه نو په فتحه کې څه انخفاض یا ټیټوالی پیدا شي. فتحه کې خو انخفاض غلط ده، ټیټوالی غلط ده، هلته باید په خلاصه خوله باندې وي. وایي که فتحه کې انخفاض یا ټیټوالی پیدا شي نو فتحه به د کسرې مشابه شي، نو کسرې غوندې به شي. او که یو څه انضمام یا جغتوالی پکې پیدا شي، یعنې راغونډېدل پکې پیدا شي، نو فتحه به د چا سره مشابه شي؟ د ضمې سره به مشابه شي. په همدغه ډول کسره هم ده. که په کسره کې کامل انخفاض نه وي د فتحې مشابه به شي، په دې شرط چې انفتاح شوی وي. او که یو څه انضمام پکې وموندل شي نو کسره به مشابه د ضمې شي. یعنې د یو بل کیفیت که یو بل ته لاړ شي نو فتحه به د ضمې سره مشابه شي او ضمه به د فتحې سره مشابه شي. نو دا مشکلات پکې څه کېږي؟ پیدا کېږي. که په ضمه کې کامل انضمام نه وي، یعنې شونډې راغونډېدل پکې نه وي، نو د کسرې مشابه به شي. په دې شرط چې یو څه اندازه انخفاض شوی وي، او که یو څه انفتاح وشي نو د فتحې مشابه به شي. د هر چا وجود معلوم شو. فتحه ادا کېده په خلاصه خوله سره، کسره ادا کېږي انخفاض سره، لاندې طرف ته مایله کېدلو سره، ضمه ادا کېږي په راغونډولو سره. اوس که چیرې په فتحه کې د انفتاح په ځای باندې انخفاض راځي یا انضمام راځي نو فتحه به څه شوي؟
غلطه به وي یا به د کسرې سره مشابه کیږي یا به د ضمې سره. کسره ادا کیږي د انخفاض سره، یا لاندې طرف ته مایله کېدلو ټیټولو سره. اوس که چیرې په انخفاض په ځای باندې انفتاح راځي او انضمام راځي نو کسره به مشابه کیږي یا د فتحې سره یا د ضمې سره. ضمه ادا کیږي انضمام شفتین د شونډو په راغونډولو سره. اوس که چیرې په ضمه کې د انضمام په ځای باندې انفتاح یا انخفاض راشي نو ضمه به مشابه شي د چا سره؟ فتحه او د کسرې سره. موضوع واضحه شوله انشاءالله. دغه جمله د انفتاح، انخفاض او انضمام دا د کسرې انفتاح فتحې دپاره، انخفاض د کسرې دپاره او انضمام د ضمې دپاره دا ضروري دي، دا صفات دي. که دغه صفات پکې نه وي نو بیا به دا ضرور بل چا سره څه کېږي؟ مشابه کېږي. دا د درس ټول نچوړ همدا ده. ځینې خاص فواید او ځینې جزئیاتو ته پکې اشاره کېږي، هغې ته بیا د فایدې په ضمن باندې عنوان ورته وکړي، اوله فایده او دویمه فایده. دلته وایي په اوله فایده کې فتحه هغه ته ویل کېږي چې وروسته ترې الف نه وي. فتحه هغه ته ویل کېږي چې وروسته ترې الف نه وي. نو دا څه مطلب وروسته ترې الف نه وي؟ یعنی مطلب دا دی چې د فتحې په ویلو کې باید الف پیدا نه کې. فتحه کشیږي نه، فتحه وایي دغه ته ویل کېږي. مثلا با زبر به، که ته وایې با زبر با، دا تا چی راوسته؟ الف راوسته. نو دا با زبر نه ده، بیا دا با الف زبر با تا وویلې. نو فتحې سره الف نشته، نو کسې سره یا نشته، د ضمې سره واو نشته، ته پکې مه پیدا کوه. تا ته وایي د فتحې سره الف نشته نو ته مه جګوه، کسرې سره یا نشته ته مه کشوه، د ضمې سره واو نشته ته مه کشوه، یوازې په شونډو باندې اشاره وکوه. با پیش بو بو، که ته وایه با پیش بو، تا څه پیدا که؟ واو د پیدا که. با زیر بی، تا څه پیدا که؟ زیر د پیدا کو. موږ هم داسې ماشومان ته وایو که نه وایو؟ او دا لا څه کوي، یو الف او یو یا خو خیر ده، دو دو ورسره وایي. با زبر با با دو ځلې وایي. څو الفه پیدا شو قاري صاحب؟ دو الفه. یو باندې هم ګزاره نه کوي. دا هغه مشکلات دي چې دې مشکلاتو سره وروسته بیا کله چې قرآن شریف ته راورسېږي، د حفظ مرحلې ته راورسېږي، هلته یو کال یو نیم کال چې دی نو د الف پې همدغه زبر پې همدومره کش کړی ده، همدومره پې کش کش زده کړی ده، هغه نو دا خوله د مد نه جوړه ده، چټي په چټي به راښکل کوي. دا بنیاد ورته ما او تا ایښې ده استاد محترمه، ما او تا ژبه غلطه اړولې ده، نو بیرته زور به هم دغه ما او تا نه بیا وځي، ځکه هغه بیا راغلی او هغه بیا ته ورته مه وایه هغه کش کاږي، ته ورته نه کشېږي هغه کش کاږي، ځکه بس ته 2 کاله دې په قاعده پې ویلې ده او همدقسې دې پې کش کړی ده. نو ځکه دلته دا خبره کوي فتحه هغه ته ویلی کېږي چې وروسته ترېنه الف نه وي، او ضمه هغه ده چې وروسته ترېنه واو ساکن نه وي، او کسره هغه ده چې وروسته ترېنه یا ساکنه نه وي. نو ته په زوره مه پیدا کوه، دې کې نشته، دې کې نشته، ته پیدا کوه ما. د دوی حرکات له اشباع څخه ساتل کیږي. اشباع څه ته وایي؟ کشول. یا دا حرکات به راکاږي نه، دا نه راښکل کیږي که نه، نو همدا حروف به پکې باید څنګه شي؟ پیدا شي. که فتحه دې راښکه څه شی به پیدا شي؟ الف به پیدا شي، او که کسره دې راښکله یا به ترېنه پیدا شي، او که ضمه دې راښکله وای دا نه راښکل کېږي، اشباع پکې نشته، او که تا راښکله نو همدا حرکات به څه کېږي؟ پکې پیدا کېږي. په همدغه ډول د ضمې نه بعد که واو مشدد راشي او د کسرې نه بعد یا مشدد راشي، لکه عدو، سویا، لجي، نو په دغسې وخت کې هم له اشباع څخه ځان ساتل ډېر زیات ضروری دي. بیا په خاصه توګه د وقف په حالت کې ورته باید زیات پام وشي، که نه مشدد به څنګه شي؟ مخفف شي. عدو صحیح ده، دلته واو 2 ده، عدو.
خو دلته عدو وای د وقف په حالت کې به ډېر مهم کې چې دا درنه به څنګه نشي واو مده پکې پیدا نشي. واو مشدد صحیح ده، واو مشدد شته خو واو مده پکې درنه پیدا نشي. کنه نو مشدد به مخفف شوی که بیخي لنډ عدو دی که عدو نو مشدد مخفف شو، که عدو دی که نو واو مد پکې څنګه شو پیدا شو. بلکې خپل حد ته رسېدل پکار دي. یوازې مشدد حرف باندې خپل اندازه باندې ویل پکار دي چې دوه حروفو اندازه باندې وخور باندې ولګېږي. اضافه راښکله او کمول به پکې نه کوي. دوهمه نمبر فایده کې وایي کله چې د فتحې نه بعد الف او د ضمې نه بعد واو ساکن غیر مشدد او د کسرې نه بعد یا غیر مشدده راشي نو په دغه وخت کې دغه حرکات باید اشباع په صورت کې ضرور وویل شي، کنه نو حروف به ادا نشي. په خاصه توګه کله چې څو حروف مده قریب جمع شوي وي، حروف مده نږدې په نږدې جوخ راغلي وي، دوه درې حروف مده یو ځای راغلي وي، نو هلته باید زیات پام وشي ځکه چې د ناپامۍ له کبله بې توجهي د وجې نه کله په ځینو ځایونو کې اشباع کیږي او په ځینو ځایونو کې بیا نه کیږي. یعنی کله یو ځای کې یو کلمه کې دوه یا درې د مد حروف راغلي وي، د وارخطایۍ د بې توجهي د وجې نه یو باندې کیږي او په بل باندې نه کیږي. نو په دغسې ځایونو کې چې کله مشدد وي یا غیر مشدد وي د کسرې او د ضمې په صورت کې ویل د دې اشباع ویل پکار دی. که دا اشباع پکې منځته رانشي نو یو حرف د مد پکې بیا څه کیږي کله کمیږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.